تصور وکړئ یو اتل چې کلونه یې د افغانستان لپاره د نړۍ تر ټولو چټکو بیټسمنانو پر وړاندې مبارزه وکړه، هغه ځوان چې د نړیوال جام په تاریخي شیبو کې د افغانانو زړونه له ویاړ ډک کړل، نن هماغه اتل د ژوند تر ټولو سخته لوبه کوي، خو دا ځل نه په میدان کې، نه د بال او بیټ ترمنځ، بلکې د یوې داسې خطرناکې ناروغۍ پر وړاندې چې پکې د انسان خپل بدن د خپل ځان دښمن ګرځي. شاید تاسو فکر وکړئ چې آیا داسې خطرناکه ناروغي هم وجود لري چې حتی په خپل بدن هم رحم نه کوي؟ هو، دا ناروغي ده HLH. خو سوال دا دی، دا ناروغي څه ده؟ ولې دومره خطرناکه بلل کیږي؟ د بدن دننه څه کوي؟ نښې کومې دي؟ ولې په دې ناروغۍ کې د انسان بدن خپله وینه او خپل غړي له منځه وړي؟ ولې کله کله ډاکټران هم ناوخته پرې پوهیږي؟ او تر ټولو مهمه، آیا له دې ناروغۍ څخه ځان ژغورل کیدای شي که نه؟ نو په دې هر څه د پوره پوهېدو لپاره راسره تر پایه ملتیا وکړئ. خوږو دوستانو، دا چې دا ویډیو د هر چا لپاره ډیره ضروري ده، ځکه په نننۍ ویډیو کې به موږ د افغانستان د کرکټ د یو اتل شاپور زدران له کیسې پیل وکړو، بیا به په ډیر ساده او عام شکل سره د HLH ناروغۍ په مکمل ډول وپیژنو. نو لطفا همدا اوس در سره ویډیو لایک کړئ، خپل نظر مو را سره په کمنټ کې شریک کړئ او ویډیو در سره مخکې هم شیر کړئ ترڅو دا ویډیو لا نورو ډیرو خلکو ته ورسیږي. کله چې د افغانستان د کرکټ د پیل او نړیوال سفر خبره کیږي، د ځینو لوبغاړو نومونه ځانګړی ارزښت لري او شاپور زدران هم یو له همغو نومونو څخه دی. شاپور زدران د افغانستان د کرکټ له لومړنیو چټکو بالرانو څخه ګڼل کیږي. هغه د چپ لاس فاست میډم بالر و او د خپل لوړ قد، اوږدې منډې او تیز بالینګ له امله مشهور و. د شاپور زدران د کرکټ سفر په هغو کلونو کې پیل شو چې افغانستان له نړیوال کرکټ ته د رسیدو په لومړي پړاوونو کې و. هغه د هغو لوبغاړو له ډلې دی چې د افغانستان د کرکټ د ودې په سختو کلونو کې مهم رول ادا کړ. شاپور زدران له 2004 کال څخه د افغانستان له ملي لوبډلې سره یوځای شو او وروسته د افغانستان د نړیوالو بریاو مهمه برخه وګرځید. د شاپور بالینګ یوازې تیز نه و، بلکې د هغه اوږده منډه، لوړ قد او ښکلي انداز هغه ځانګړی کړی و. ډیری مینوالو به د هغه بالینګ د پخواني پاکستانی فاست بالر شعیب اختر له انداز سره پرتله کولو. شاپور زدران د افغانستان لپاره په څو نړیوالو ټورنمنټونو کې ولوبېد. هغه د T20 نړیوال جامونو برخه پاتې شوی او د 2015 نړیوال جام کې هم مهم رول ادا کړی و. په 2015 نړیوال جام کې د افغانستان د لومړۍ تاریخي بریا پر مهال د سکاټلند پر وړاندې وروستۍ بریالۍ منډې هم شاپور زدران جوړې کړې او همغه شیبه د افغان کرکټ په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. نن چې افغانستان د نړۍ له پیاوړو کرکټ لوبډلو سره سیالي کوي، د دې بنسټ ایښودونکو لوبغاړو له ډلې شاپور زدران هم شمیرل کیږي. هغه یوازې یو بالر نه و، بلکې د هغه نسل برخه و چې افغان کرکټ یې له سیمه ییزو سیالیو نړیوالو جامونو ته ورسوه. خو اوس دا پخوانی اتل له یوې سختې ناروغۍ سره مخ دی چې دغه ناروغي HLH نومیږي. نو غواړم هغه ناروغي چې شاپور زدران او زموږ نور ډیری پښتانه پرې اخته دي په اړه یې له تاسو سره ډیر په ساده شکل مهم او لنډ معلومات شریک کړم. لکه HLH څه شی دی، د HLH لاملونه او ډولونه، د HLH نښې نښانې، تشخیص او درملنه، او تر ټولو مهم چې درملنه یې څنګه کیږي. نو راځو اول دې ته چې HLH څه شی دی. فکر وکړئ، ستاسو بدن یو ښار دی. په دې ښار کې یو پوځ شته چې د امنیت لپاره جوړ شوی دی، چې په طبابت کې ورته ویل کیږي د بدن دفاعي سیستم. د بدن دا سیستم د ښار د پولیسو او پوځ په څیر دی. څنګه چې پولیس مجرمان نیسي او پوځ بیا د وطن ساتلو او تهدیدونو پر وړاندې مبارزه کوي، همداسې دا د بدن دفاعي سیستم هم د بدن میکروبونه او وایرسونه نیسي، ناروغي له منځه وړي او بدن خوندي ساتي. خو اوس فکر وکړه، که همدا پوځ ناڅاپه لیونی شي، که همدا پوځ د دښمن پر ځای د خپل ښار خلک ووژني، همدې حالت ته ویل کیږي HLH. نو په خلاصه ډول داسې ویلی شو چې HLH د بدن د دفاعي سیستم یو خطرناکه ناروغي ده. په عادي حالات کې زموږ د بدن دفاعي حجرې یوازې ناروغې حجرې وژني، بیا آرام شي او بدن بیرته عادي حالات ته راشي. خو په HLH کې دا سیستم خراب شي، حجرې نه درېږي، نه آرامېږي او هر څه باندې حمله کوي. دا داسې دی لکه یو اور چې کنټرول یې لاسه وتلی وي. همداراز که راشو دې ته چې په HLH کې د بدن دننه څه پیښیږي، نو ویلی شو چې په HLH کې 3 خطرناک کارونه کیږي. اول، دفاعي حجرې له کنټروله وځي. زموږ د بدن دفاعي حجرې 2 مهم ډولونه لري، سایټوټاکسیک ټي سیلز او نیچرل کیلر سیلز. په عادي حالات کې دا یوازې ناروغې حجرې وژني، خو په HLH کې دوی بې وقفه حمله کوي او د بدن کنټرول لاسه وځي.
دوهم، بدن خپل ځان ته زیان رسوي. دا حجرې یوازې میکروبونه نه وژني بلکې د بدن مهم غړي هم زیانمنوي لکه ځیګر یا لیور، یعنی د بدن د پاکولو سیستم کمزوری کیږي. د هډوکو مغز یا بون مارو یعنی د وینې جوړول خرابېږي. دماغ یا برین یعنی د شعور او اعصابو ستونزه رامنځته کیږي. دریم، تر ټولو خطرناک عمل د خپل بدن وینه خوړل. یو ډول ځانګړې حجرې چې مایکروفیجز نومیږي خپل کار بدل کړي. دوی باید میکروبونه پاک کړي، خو په HLH کې دوی اشتباه کوي او د خپل بدن د وینې حجرې خوري. همدا وجه ده چې دې ناروغۍ ته هیموفیجسایټیک وایي، یعنی بدن خپل وینه له منځه وړي. اوس راځو د HLH نښو نښانو ته. کله چې یو څوک HLH ولري دا نښې پکې ښکاره کیږي. اول، دوامداره تبه، داسې تبه چې حتی د دوا سره هم نه کمیږي او ورځ تر بلې زیاتیږي. دوهم، د بدن کمزوري، د وینې حجرې کمې شي نو انسان ته د وینې کمښت رامنځته کیږي. همداراز په دې ناروغۍ اخته شوی کس کمزوری کیږي، ژر ستړی کیږي او رنګ یې ژیړیږي. دریم، د ځیګر او طحال غټوالی، د بدن دننه ځینې غړي غټیږي او درد شروع کیږي. څلورم، د وینې خطرناک بدلونونه، په وینه کې ځینې مواد ډیر زیات شي لکه فیریټن. خو بیا هم سوال دا دی چې ولې د دې ناروغۍ تشخیص سخت دی؟ ګورئ، HLH داسې ناروغي نه ده چې یو واضح علامه ولري. دا د نورو ناروغیو سره ګډیږي لکه عامه تبه، انتان، کمزوري او داسې نور. نو په همدغه وجه ډاکټران کله کله ناوخته پوه شي. همداراز که راشو دې ته چې HLH څنګه پیدا کیږي. ګورئ، HLH عموما دوه لوی لاملونه لري. اول، ارثي یا پیدایشي لامل. دا ډول HLH له زیږون سره موجود وي. څه معنا؟ یعنی د ماشوم د بدن په جینونو کې ستونزه وي، د بدن دفاعي سیستم له اول نه سم کار نه کوي. دوهم، وروسته پیدا کیدونکی لامل. دا ډول وروسته د ژوند په جریان کې پیدا کیږي، یعنی مخکې هر څه عادي وي خو وروسته یو څه HLH شروع کوي چې له عاملونو عبارت دي له اول، انتانات یعنی انفیکشنز. ځینې قوي انتانات د بدن دفاعي سیستم دومره تحریک کړي چې کنټرول یې له لاسه ووځي، لکه ABV وایرس، کووید-19، HIV او داسې نور. بدن فکر کوي چې ډیر خطر شته نو دفاعي سیستم اضافي کار پیلوي خو بیا له کنټروله وځي. دوهم، سرطانونه. ځینې سرطانونه د بدن معافیت سیستم ګډوډوي لکه لیفوما. بدن د سرطان په ضد ډیر شدید غبرګون ښایي او سیستم خراب شي. دریم، د معافیت نورې ناروغۍ. دلته هم بدن خپل ځان د دښمن په توګه پیژني، خو که راشو درملنې ته نو HLH د بدن د اور په څیر دی، باید کنټرول شي او کوشش وشي چې پر وخت د متخصصینو ډاکټرانو سره مشوره وشي او مریض شخص باید د جدي تداوی او درملنې لاندې ونیول شي. نو په اخر کې داسې ویلی شو چې HLH یو خطرناکه ناروغي ده. دا هغه حالت دی چې د بدن خپل دفاعي پوځ د بدن دښمن شي او په پای کې هغه سیستم چې باید ساتنه مو وکړي کله ناکله مو خپله له منځه وړي. نو شاید د دې معلوماتو په اورېدلو سره ستاسو د ټولو په ذهن کې داسې سوال پیدا شوی وي چې څنګه له HLH ناروغۍ څخه ځان وساتو. ګورئ، تر اوسه موږ پوه شو چې HLH یو خطرناکه ناروغي ده، هغه حالات چې پکې د بدن دفاعي سیستم له کنټروله وځي او خپله د بدن پر ضد کار پیل کړي. خو اوس مهمه پوښتنه دا ده، آیا له دې ناروغۍ څخه ځان ژغورل کیدی شي؟ ځواب دا دی هو. تر یو حد د خطر کمول ممکن دي، خو هر ډول HLH په بشپړه توګه نشي مخنیوي کیدی، ځکه ځینې ډولونه یې ارثي وي او له زیږون سره تړاو لري. خو بیا هم ځینې لارې شته چې د خطر په کمولو کې مرسته کوي. اول، د انتاني ناروغۍ مخنیوی. ځکه چې ځینې وایرسونه او انتانات HLH راپارولی شي نو باید له انتاني ناروغیو ځان وساتو. د مثال په ډول لاسونه پاک ساتل، د ناروغان سره بې احتیاطه نږدې اړیکه نه لرل، شخصي نظافت ته پام کول. دریم، د پخوانیو ناروغیو درملنه. هغه کسان چې د معافیت ناروغي لري، سرطان لري یا شدید انتانات لري باید خپل درمل او معاینات منظم وساتي، ځکه ځینې وخت همدا ناروغي HLH راپاروي. څلورم، د ارثي خطر په صورت کې مشوره. که په کورنۍ کې پخوا دا ناروغي موجوده وي نو ډاکټر سره مشوره مهمه ده، ځکه ځینې ډولونه یې جیني او ارثي وي. پنځم، خپل بدن ته مو پام وکړئ. که چیرې مو اکثره وخت بدن کې دا نښې وي لکه تبه دوام وکړي، وزن کم شي، بېحالي زیاته شي یا حالت غیر عادي شي نو ژر ډاکټر ته مراجعه مهمه ده. خو تر ټولو مهم حقیقت دا دی چې HLH د عام زکام یا عادي ناروغۍ په څیر نه ده چې بشپړ مخنیوی وشي. اما د انتاناتو مخنیوی، وختي تشخیص او د اصلي ناروغیو درملنه کولی شي خطر کم کړي.
نو که اوس راشو د ویډیو په آخر کې د شاپور زدران د کرکټ د بیکګراوند په اړه هم لنډ وغږیږو. نو ویلی شو شاپور زدران د خپل نړیوال کرکټ په دوران کې 40 یو ورځنۍ او 6 ورځې لوبې ترسره کړي دي. هغه په یو ورځنۍ سیالیو کې 3 ویکټې او په ټي 20 کې 30 ویکټې اخیستې دي. هغه د 2015 کال د کرکټ نړیوال جام برخه هم پاتې شوی وو او په 2025 کال کې له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. د هغه نږدې 10 کلن کرکټ سفر د قربانۍ، زحمت او استعداد یو ښکلې کیسه ده. خو نن همغه اتل د روغتون په بستر پروت دی. نو لطفا ټول پښتانه او ټول افغانان بالخصوص د کرکټ مینوال که هغه په افغانستان یا پاکستان کې دي او یا په نورو هیوادونو کې د زړه له کومې دعا کوئ چې دا اتل ژر تر ژره روغ شي، بیرته خپل کور او اولادونو ته راستون شي او د ژوند په دې ستر امتحان کې کامیاب شي.